د نن ورځې تازه او مهم خبر ملا حسن اخوند د پاکستان نوي لومړي وزیر شهباز شریف ته مبارکي وویله. سلام ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام وکړئ د ورځې مهم خبر ته دوستانو پوره حالا سره ویډیو کې وګورئ او که چیرې مو زموږ یوټیوب چینل نوي سبسکرایب کړی نو په درنه سره افغان نیوز یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. پام وکړئ د ورځې مهم خبر ته. پاکستانی خبریال طاهر خان د خپلو منابعو له قوله لیکلي دي چې د طالبانو رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند د پاکستان نوي ټاکل شوي لومړي وزیر شهباز شریف ته مبارکي ویلې ده. په دې پیغام کې نوموړي هیله ښودلې چې د شهباز شریف تر ټاکل کېدو وروسته تمه ده د اسلام آباد او کابل ادارې ترمنځ اړیکې ښې او پیاوړې شي. ملا محمد حسن اخوند ویلي هیله ده ستاسو انتخاب د دواړو ورونو ملکونو ترمنځ د اړیکو پیاوړتیا او د دواړو هیوادونو د پرمختګ او خوښۍ لامل وګرځي. دوستانو دا و د نور چمتو کلی خبر. که غواړئ نور تازه او مهم خبرونه ترلاسه کړئ نو همدا اوس افغان نیوز یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې ښه وخت.